د بیغ د نیاز بینو باسي ټول منګي یې مات کړل. نو به زه دا ټیم ولم دا لارې جینکې به په ما پسې څه وي خو زه پرې دوا پروا به یې نه کوم. یو ښایسته ګانه به ویل وی ګودر ته ځم را پسې راشه ما په منګي کې پراټې راوړي دي نه اورې مې راوړي منګي خوشتنه ټیم دی. وی دا خو زرکه ده دا خدای نېکبخته دا له دلته سکرتور به ورځم پرې باسم یاره ورځم دې ته ما ویلي دي د کېدنه لمونځ به ګوره داسې ګرده راګرده مه چوپته څه وکړو ولیکه دا په خبره کښې وی الله خیر د خدای نېکبختې څنګه خیمه ته څنګه ځانو خریم تا خدای بیغ بنیاد وباسه اوس خو زما په نوم چې ګودرو ته مه ګرځه اروریان به دې څه کوي هغې غریبانان ټوله ورځ مزدوري کوي او نیازبین خو ټوله ورځ په کوڅو کې لوبې کوي خو یو ګوټ اوبه راله نه راوړي نو زه به څه کوم ته به څه کوې په خدای دې په نیازبین باندې ساقرو غورځوي ته زما عزت که چاته څه وي بیا به څه کوو زه خه په آیا عزت کې راغلی یم او عزتدارو خلکو ته څوک څه نه وایي ښه څوک څه نه وایي ته څنګه په عزت کې راغلی ښه ښایسته میک اپ ته کړی دی او ځان دې سینګار کړی او راغلی زما خو شل لانجې دی ګوره توراباد خان سره مې لانجه ده نو هسې نه ټوپکه ټیم ګرځي هسې نه چې په دې تندي دې ولي تا نه خو تیاره نوره د وړو زانګو جوړه شوې دا ولې خیر نو دا ولې دا خو ستا دا پښتو نه دا ماله دا پښتی ماتوي که نه نو زما دا پښتو د له پښتې ماتې کړي زانګو یې در نه جوړه کړې چې ته اوس ما ته په خبرو دا چلونه کوې والله دا خو ډېره بده کوي وایم دا راته ووایه که نه زه کې تا له ډانس ترسي او ولې نه ولې نه دا خدای نېکبخته داسې ډانس کوه خو کور کې غواړې ښه هسې نه چاته په لاړه کې داسې کې نه الله دې نه کي او دا ولې تم ډېره مطلبي او مور دې هم ډېره مطلبي د کویدن نه پسړو یو قسم نه یې راښکاره شوې وایم خدای دې بې بنیاد زما د مور هم وباسي وایم زما خو د پسه خپې ماتې شي ما چې زه به تا کم ځای وینم او ګوره موبایل هم درسره نشته چې رابطه پې کوو نه موبایل ساتل والا جینې زه نه یم او زه هره ورځ په تناره ولاړه یم خو ستا پته نه لګي داسې وې اوس رالم وایم دا راته ووایه که نه ډېر کچه کار دې کړی دی ښه ولې ما څه وکړل ما څه وکړل وایم زه خبر شوی یم چې دا توربند سره انتظار دی بهی الله دې نه کي زه عزتداره جینۍ یم زه داسې نه کوم غورې کو داسې کې تا سر به هم دا هر څه پرېږدم ته په ما اوس نه شکونه کې دې ته ګوره شکونه وایم داسې کار دی زر کې شکونه د باندې نه کوم ما ته هلته کړي کې یو کس راته ووایي نو ستا د یو کس په خوله یقین شته او په ما غټ کټ انسان ته یقین نشته وایم ولې نه په تا خو د ما یقین دی ښه په جار مې راباندې یقین دی او تا ته ښه پته لګي زما نوم به دا کېله ده چې په یو ځای پرو د ما هغه ځای دړې وړې کړم توراباس خبره زما سره لانجه کړې ده خو هغه سره مې راغلی راډک که چې ځو شابه ناوخته دی او دا به اوس زه نیوم زه سره نیسم که نه نو راډک یې که که نه دا یا پاکه دې ته موږ باندې اوس نه کارونه کوي چې هلئ راکه نه ته را سره مه وړه نه کوپلار دي نو بیا دې پرېږده مړې نه کوپلار دي لکه د فلسطین دي دړې وړې ولې پرېږدې کم دې راځه نه پرېږدوه ما له کار مه ګوره راکه که نه نو نه بس پرېږده دا یا پاکه ګوره وایم داسې کار دی مجنون د لیلا دپاره څه نو کړې مړې نو ته مجنون و ته خو څه مجنون نه یې ځه هم چې کم دی 2024 مینه ده ښه راځه مخکې شه ټیپر غوټې یا قربان او جانان تا د لاسه دعا او مار په جاسونو کې مزل کړی دی نه او کتاب ما یو څه مسله ده راته چې هغه خبرې ما سمې نشي کولی نو ټپه به څنګه وایم السلام علیکم لالا څنګه خوشاله یار څنګه زه ټپې دې شروع کړي ده خوشاله یار وعلیکم السلام وایم خیر په دې چې کراچۍ نه دوه درې کاله بس رالم نو یو ټسه کور ته روان یم ځکه داسې خوشاله ټپې دې شروع کړم ما چې دا کم ځای نه راغی کراچۍ نه راغی کم ځای نه راغی دونه سور مې دی چې کارغان غلط راپوزي زرکی
یو کپ چای راوړه لاله دا ده بس پخه شوه راوړه لاله سمه تعدي ده باندې دې کې ګرمي ده که چې اوس یې خوله وچوي تنده هم ختموي ډېره زبردسته چیرې پخ کړي چینی ارڅه سم دی لاله بالکل بالکل زړه ټکور ورکوي نیازبین نه ښکاري نیازبین به چېرته ته ډېر خوشحاته شي به ګرځي السلام علیکم وعلیکم سلام داجي وعلیکم سلام سلام علیکم داجي الویشي الویشي ته کومه سیاره رالې ډېره موده شوه او ما ټول کلي ته لاړ شوه د خدای مسلمان زموږ ته به یې رنګ کړی دار ته به څوک درغلی وی که نه نو تاسو کې خو ټول سا خو نشته تاسو کې که نه سا خو چې پیاده روان وم او دا ګلاب دین ماما زوی مخکې راغی ښه ښه ته اوس د یخې اوبه راوړه هله ګرمي شوې هله داجي ګرمي شوې شابه دا څنګه جامې کور کې اچولې دي وی لاله په خیر راغلیو دغه دا نیازبین دی دا ستا غرور دی څنګه یې همدې زه به خفه وم څنګه تا ما ته یو رنګ هم ونه کو نو ما خو به تا نه دا دغه نه دی وتلی اوسه پورې حقه شی دی کښېنه کښېنه زرکې اوبه راوړه دا دې راومېړې لاله ورکړه لوی شوې نورې څونه لوی کې ما څنګه ښه یم یو وایه که نه څه نور ویم تا به راته رنګ نه کوو نو نو ما هغې خو ته ما کوو خو دا نه تا به علي درکړې موبایل نه ما له به یې نه راکوو دوی دواړو به خبرې کولې ما له به یې نه راکوو نو خیر دی او خیر دی داجي دې چې کور کې کښېنې که نه نو موبایل به ورکړم دی خو نه غونډه اوس په بیرو پسې ګرځي نو څه نوې تازي خو نشته څه نوې تازي خو نشته لکه څه شته خو نه وایم دا جګوله څه نوې تازه به واورئ خو سترګو رانجولی دوه پوټه لقیر وباسلي که نه چپ شه د بټوې تاڼې ورګوس په ته ستا ټول شیطانې کومه ښه وایم څه شیطان دی لاله ولې وایم ورشه څو ټقۍ وه مرۍ کې سون ختله ورشه ورشه اوبه وڅښه لاله وایم لاله داسې کار دی که نه چې دغه مه کوه ویم ورته چې دوی نه د لاله وله کوېدن کړې ده مردکي سره یو ډېر ستا بیخ وباسي بس ته مې ویلې ته مې ویې چې ډېره کمزورې دی دا والا اوبه ورکړه لاله اوبه ورکړه وایم خدای دې تاسو بیخ وباسي وایم تاسو ته چا وې چې تاسو مرتکي ده زما ده لور ورکړې وایم هغه خو ده سړي بچی نه دی وایم هغه خو جوالګر دی جنابي دی او تاسو زما د ګول بچه میسج نور ورکړه. ګوله میسج به وکړي وایم میسج نشته وایم خالد کار هم کړی دی وایم زه به دا مرتکي ده نه ورکوم او بس زما مازغه خراب شو او ویما دې نه بل اخر رشته موږ له نه راځي چا بل چا په جلګر سره کولی نه وایم ویوه سمه یې ووخه ولې نه ور سمه یې ووخه لاله وایم اته وایم تا جنې ذاتي خو وایم پدې مې شي خو دې لاستې پدې مې شي وایم مرتکي ده نه ورکوم او نه ورکوم وایم دا ته خدای مسلمانه دا کلي نه بورې خاندې بل څه کار دې نشته اوس په داخله کې شوی وایم خو به کلي خاندي خو بیا هغه پورې خلک خاندي چې تاسو قانون
مرتکینا ولې ورکړه وې ما مردکې اوس هغه مردکې نه دی ډېر ښه کارونه کوي ویم خدای دې هته چې غلط کارم اوس څه کوې کاجي کېنه بس کلاله پرېږده بس شوی کار دی بس پرېږده دا کور تاسو پاتې ولې څوک ته نه لاړم ځه په مخه مخه ما ته پته به پاتې نه سکې ستا د رنجو دا سیلۍ ما ته شیطاني ښکاري وزبا کېنه بټوې تاڼې تا خو ورسره پټې پټې خبرې کولې دا به م ورته وې مه ورېږه بار وړ وسره کنچې وکړه ته ما ته خبرې مه کوه اوس دې مری نه نیسم ګوارې هسې والا ونیسي اوس به مې د تاسې څه ویلي نو اوس د ګورم ودرېږه اوس بار خدای دې پړه سوري ورې کا په دې خوشحالۍ پوه نه شو نه مې ګوتمه په کوېدنه کې واچوله او نه مې داسې د روڼونه خوشحالي ولیده سرکوزیه راټوله شه دانې هم دونه ګرانې دي چې ډز کوم نو وړمې السلام علیکم پور عباس خان وعلیکم سلام معراج څنګه خیر دی وایه د ماشین نه خو تا سم جوړه نه کړه چې وینم د ماشین د راغښتې مړه د ماشین نه څه جوړه سرکوزیه څه ته جوړه کړم دا راته ووایه په دې کلي کې راته څوک څه وایي څوک هم وایه د کار خبره کوه کلي کې راته څوک څه نه وایي هغه د زر کې پلار راغلی د کراچۍ نه دا څه وی او نو ته ما یې تا باندې زیری وکړمه چې تور عباس خان خبر کړمه چې زر کې پلار سره میلاو شي یا سرکوزیه زیری خو د را باندې ډېر خو کو او دې خوا وګوره داسې خبره ده زه څه خوراک در کوم ده نه ویکویدن په هغه شي او وی واده په هغه شي چې مین د باندې ماله خو ټاپې هم سرکوزیه نه راځي مونږ ته خو صرف دا وایه چې ډس کم ځای وکړو او څه وکړو داسې خبره ده اوس زه پیشه او زما کار دا ستا انعام پیش پې او زه ته ځه ای تور عباس خان به زما کار وشو ځه دقسې مالې د خیر ښېګڼې خبر راوړه زه پیشه او زما کار اوس ځه السلام علیکم تور عباس هغه روڼی خو د مردکي په طرف او انشاءالله تور عباس خان تاسو ته ښه معلوم دی چې د غټو خلکو فیصلې کوي نو بیا دا پلار به څه شي چې دی به زما په دام کې نه راګیرېږي تور عباس خان خپل مشین دی هم دلته کېده او ورځه پې دا موقع ده د ځانه یو شریف انسان جوړ کا تور عباس خان ټوپک له والله که څه ګوتې م یې وړلی شي ځه پروت اوسه دلته یو ملنګ او پکې نه به ورکړم خو مزکي نه ورکوم عباس خان داسې معلومیږي چې همدا یو د زر کې پلار دی او دا ستا د نمبرو ټیم دی ستا امتحان دی ځه چې څنګه په نور ایکټینګونو کې خدای پاس کړي انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم درلم د باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام کاکاجي ولې داسې ځان سره ګورېږي او خفه یې زما دا یو ورځ کراچۍ کومه نو مردکي یې ورکړې ده او مردکي زما ته بدې شي کاکاجي دا څه کې همدا خبره خو خدای مې نه دغه کوي ویم په شیطانت یې راته نه ویم خو زه واپسې ورغلی وم ما ورته وی منم چې ما مخکې واده کړی و پېښ وي په خبره چې خیر دی هغه ښځه خو ما پرېښې ده دا ما له راکې په خدای یقین وکړه چې بل ځل ورتلمه په کور کې ډنګ ډونګ جوړه وغه جینۍ غویله ورکړه ویم ما ته خو ته ډېر شریف او دینداره ښکارې ویم خدای راستي که نه دغه رانه وکړي څه ورته مردکي مردکي ویم نه ورکوم هغه کاکاجي خبره وله جی ما ته خو ته ډېر شریف او ښه سړی ښکارې تاسو در کوم بالکل جی خیرات زکات ارسم کومه جی مونځ او دسو پیش په 15 واړه وخت کومه جی د شپږم دغه ټیم را سره بیا نینو بیا د پاتې شوم جی دیندار سره یاره کاکاجي والله چې منم دی زما مشر یې دی خو وګوره منم دی پیش په لکه تاسو وایئ چې زر که به ماله راکې یو بالکل او تا در کوم ځه بچې په مخه دې کاکاجي وایم چې ډاکټر له م ورولم دا طبیعت هم داسې ګډ وډ دی نه دا ویراله
طبیعت خراب کړه زما جمعه ته ځم لمونځ له زه صحیح ده تور عباس خان مردکي او تور عباس خان سره پنګې اوس ګوره چې بچیه مخکې څه کېږي بای بای